بیبي غټي بیبي هغه کاکا دې څنګه دی ها؟ شکر دې خدای ورته خیر کړ. هغې جلاتي خو وله کار کتلی و که نه، خو ښه وه چې شمشیر علي هغې ملګري ډاکټر له په وخت ورسو. نو جوړ شو که نه؟ او اوس حجره کې ناست دی. بابا دې راله خبر راوړو. ښه زه ځمه چې اخرنې جامې ووینځمه. ښه ډېره ښه ده. یا جینه ته وګوره د دې بالغ سر ته د اخرن رومال ښکاري، دا م راچې ووینځمه. دا خو داسې درانه غټې بیبي دې کې خو څه دي؟ چېرته د سرو خښتې خو به وي. وای ټوبه شومه که نه پیره بابا راورسېدې. څه چلو شو غټې بیبي؟ چې هغه کمبختو پې کوډې کړي دي د کټ سر ته یې والا دم کړې ګوډاګې ایښې دی. دم کړې ګوډاګي؟ او که نه اول یې والا په ډوډۍ کې زهر ګډ کړ چې د هغې نه خدای بچ کړ، نو اوس پې باندې کوډې کوي. ته وار وکړه چې دا خسمړې خو زه بهر ته ولمه، ټوټې ټوټې کړم او بهر ته ولمه چې بېغمه شمه کېده. چې زموږ دشمنان څوک دي غټې بیبي؟ وای لورې دا خسمړې جلاتې دی که نه، د ځمکې په لالچ کې د سړي په سر پسې راخیستې ده او اوس مې باندې کوډې کوي. السلام علیکم کاکا جي. اوس څنګه یې تاسو؟ ښه نه وم خو ښه شم. وای زار وای قربان ما د سر تور چیلې منلی و. تور چیلې سپین ولې نه؟ ما وی چې د نظره دې شي که نه بچې. تاسو لږ بار اوسئ بیبي چې دې ارام وکړي. ښه شرالۍ څه چلو شو؟ دلته ما یو شی ایښی و. څه شی؟ زما خزانه د دې بالغ لاندې مې ایښې وه. بیبي دا مونږ په پردو خزانو څه کوله؟ په دې کور کې خو ماشومان هم نشته. نو بیا چا پټه کړې ده زما خزانه؟ لندن کې خو داسې نه و. تا د لندن نه کومې خزانې راوړي دي؟ مونږ خو په دې سترګو څه نه دي لیدلي. کمالالدینه ته چېرته د ډېرو مال خو نه یادې ګوډاګې؟ اګزیکټلي هماغه رومال کې مې تړلی و. رومال کې؟ دا رومال خو نو همدکه دی وای نه په دې کې خزانه چېرته وه؟ دې کې خو ټیکري و ټیکري. ټیکري هماغه یادوم که نه هماغه یادوم څه شو؟ زبره داسې ټیکري خو به زه دله په دلو راوړم. هغه خو ما ټوټې ټوټې کړه د دیوال نه مې خواته لړه کړه. ټوټې که broken into pieces. زه خو تا غر کم زه خو تا ډوب کم. شرالۍ زما بچي څه شو چې ما لندن ته رسوي. back to pavilion.